دا اوس یې په فیسبوکو کې څه جنګونه شروع کړي دي. دا اوس یو د مقاومت په نامه، بل د ازادۍ په نامه، بل نه پوهېږم د څه شي په نامه، هلته جبهه ده، هلته جبهه ده، هلته جبهه ده. پر هغه هم نه غږېږم. افغانان د اخر زړه مې پر سوځي. دا تانه و پیغور بېرته موږ د ځان ګڼو. صرف په ورته وایو چې عزیزه، مشره، جنابي سیاب صاحب په نامه یې یادوم، جنابي حکمتیار صاحب، بل خو مړ شو، هغه د ښه قدرت چوکي چې و پر هغه نه غږېږم. جناب رباني صاحب الله دې وبخښي، اوس مړ دی، الله به خپل حساب ورسره کوي. وایي د مړي څه شیطان هم بېزاره دی، پر هغه نه غږېږم. ملاین صاحبان وایي، د همت صاحب هم وایي چې بېزاره دی که نه دی بېزاره. ولاکه راسه په خپل وطن کې خوند کوو، موږ به مو شاته ودرېږو. دغه ښه ګلالي ځوانان ناست دي، او که نورې دا جلسې جوړې سي، ډېر سپین ږیري د هلمند، د روزګان، د مختلفو ولایتو به راسي. سیاب صاحب ستا شاته به ودرېږو. تا خو 20 کاله زموږ پر دغه اوږو سواري وکړه. ابل صاحب، ابل صاحب، ابل صاحب، ابل صاحب، ابل صاحب، دغه بېچارهګان هم پرېږده. اوس یو 15 کاله خو یې پرېږده چې زموږ پر اوږو سواري وکړي. مشر ورور چې خان لا څه کوي چې حکومت جوړولی سي که نه سي جوړولی. خو تخریب مه کوه عزیزه. راسه انتقاد باندې وکړو، خو د اصلاح دپاره. انتقاد پر وکړو خو خپل د ولس د جوړولو دپاره. انتقاد پر وکړو د خپل سیالۍ، د خپل هیواد د جوړولو دپاره. نه داسې انتقاد چې ما ته قدرت ولې نه راکوې بیا.